پیغمبر علیہ السلام دا مبارک خلی واقعانا نبی علیہ السلام فرمائی بنی اسرائیل کی یو ډیر لوی بزرگ تیر شوی د جوریج داغنو اغا زمانہ کی خو رهبانیت جیزو یو سړی بلار زنگل تا زنگل کی بیدال له جنگل جوړ کړ پاغی کی بیدال له عبادت کو دغه رهبانیت زمون په امت کې منع دي اوس به یو سړی په غرونو په غارونو په جنگلو کې عبادت نه کوي د جمع مذهب جمعات ته ځي کزان له یو ځای کې یو سړی لګیا دی عبادت کوي او د جمع مستفوت کیږي هغه عبادت کې دومره کمال نشته لکه څومره کمال چې د جمع پر ایمانځه کې لیکن هغه زمانہ کې خو رهبانیت جایزو لوی بزرگی بداوت یو سړی به ځنګل ته لاړو پټ به په جنګله کې ناستو د خدای عبادت پې کوم یا غار کې به ډېره و د الله عبادت پې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی یو ځل ورته مور آواز وکړ اے جوریج یا جوریج دې خوا راشه ده په دې اړه کې سوچ وکړ چې زه د خدای لمونځ وکړم او که مور له ورشم یو خوا مور آواز کوي بل خوا الله ته ولاړې ګوره د دنیا کار نو الله ته ولاړو زه یروي مور له به وروسته ورشم د خدای دا مونځ پکار دی مونځ باندې ولاړ دی مور ورته بیا آواز وکړې ای جوریجه دې خوا راشه بیا دې پله کې سوچ کوي چې مونځ وکړم او که دې مور له ورشم زه یروي د خدای حق مخکې د مور سره به ګورو د مور سخت ضرورت و دا نفل خو درست هم کولی شي پدریم دل ورته بیا مور آواز وکړه جوریجه دې خوا راشه بیا دې پله کې وایي چې یاره دا مونځ د خدای حق دی دا مونځ به وکړم مور به خپل کار کوي مور ورته خیرې وکړئ وی جوریجه اله دې خدای مړ کړه چې خدای د زناکارو ښځو مخونه درته وښیي مطلب دا چې خدای دې بدنام یو نیک سړی چې د زناکارې ښځې مخ ته ګوري خدا د بدنامۍ خبر مور ته لاړه هغه علاقه کې ګوره د دیندارو خلکو خو د دنیا دشمنان نه او خلک په قسم قسم الزامونه هم لګوي یوه جینۍ وه چې هغې به ګډه چیلی سرولې هغې نه چېته بدعملي شوې وه او د هغې په وجه باندې د هغې یو ماشوم جوړ شوی چې ماشوم پیدا شو خلکو راګیره کړه دا ماشوم د کوم ځای ته خو واده کړې ښځه نه دا بچی د کوم ځای نه راغی هغې وی دا دغه ځنګل کې جونګړه کې چې کوم زبرګ دی دا د ده نه پیدا دی الزام یې پې ولګاو خلک رالل او ده ته وایي ښه ته دا جونګړه کې دې دپاره دی دا تسبیح دې دپاره اړی ګوره تحقیق خو زمونږ د خلکو وروسته یو خبره مخکې وی لکه سپي دی نه غوږ وتښتو خپل غوږ ته نه ګوري او سپي پسې منډې وایي بې تحقیقه مسلمان لګیا دی او په کندو سر اره یوه خبره چې څوک درته وکړي د هغې اول تحقیق کوه نو وروسته په هغې خبره کې لګیا اوسه دا د انسان فطرت دی چې شیطان کومه خبره ورته کې واچي تحقیق یې نه کوي هغې پسې منډې وایي خلک رالل ښه ته دا تسبیح دی له جونګړه کې دې ته دی رہی چې زمونږ د خویندې لونه به دلته راځي چیلی ګړې به سره یي ته به ورسره ناروا کې داسې کې شی به راویویست د هغه جونګړې نه یې وله روانه کړه او وی ډبه او ښې وه او ډېر زیات یې ملامته کو په دنیا کې نیکانو له خوا هر قسمه خلک راځي بلا مریدان یې د دنیا مریدان چې دا ستاسو هغه پیر دی مریدان هم وي چې مونږ ته څه خبر وي چې دا شیطان دی رالل لویه پراپیګنډه جوړه شوه او صاحب د دنیا خلک رالل غریب وشرمېد والته کول وشو جونګړه روانه شو خو د ده خبر هم چا نه اورېده وي یره خدای بندګانو دا کار ما نه دی کړی خو بیا چې یو ځل در باندې چا خبره شروع شو نو ستا هغه حق خبرې ته چې بیا خلک یې غوږ دي که نه وي چې رښتیا راغلي دنیا دروغ روانه کړي دا عامه قیبره دی وی د خدای بدبختو ده ما خبره خو واورئ که نه یو هوښیار سړی پکې وی هغه وی لکه رښتیا دی وی ما اورېده د خبره وهی دی به څه وایي خو وی به چې زه پاک یم که نه اخر یو هوښیار سړی وی یاره د خبره خو ته واورئ چې دی څه وایي وی څه وی ته وی ما دا غلطي او دا ګناه نه ده کړې بېځایه یم زما بېعزتي وکړه او زه مشرمولم ولې نه ده کړې دا ښځه چې وایي وی را ماشوم راولی ګور دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په بخاري شریف کې حدیث
دا ماشوم راوله دومره د لوی پای بزرگ اخوا دی خوا عبادت گزار نه دی دومره د لوی درجه خاون د کرامت او د لوی عظمت خاون راوله دا ماشوم چې ماشوم راوست جوړیت ته تپوس کوي من ابو کا پلار دې څوک دی وایا شابه بچي دې ماشوم نه تپوس کوم چې د پلار څوک دی ا ماشوم ته پلان کې شپون کې زما پلار دی د پلان کې شپون کې نه پیدا خلق ملامت شو او دا بزرگ مذہبی سا غریب بدنام کا عمرتا معافی تیو غختا او بیاوتا خلق وی سیب ستا دا عبادت خانه اس دا جنگل پدے منگ دا سرو زرو جوڑو چندہ ولکو دا سرو زرو وی نبس اقا چی سنگا و اغا سے جوڑا کے دا ستاسو غلطی نو دا زما غلطی و گناوا دا ستاسو کار نده دا ما دا مور خبر نده منلی دا مور اغا خیره دا ما پا حق خدای قبولی کردن دا دا دوارو جهانو دا سردار مبارک خبر باطل قصه نده نو دمر لوی بزرگ چه معشوم تا وی دا ارونی معشوم تا یو سو معشومانو خبری کردی یو پاکی دا معشوم ده دا ارونی معشوم تا وی وای پلار ده سوک ده اغا خبری کئی دا دینا لوی بزرگی که دیشی دا سمر لوی ازبرگی دا چه دا ارونی معشوم خبر نوردی جبا نشی رقولی بیر جلان بلکار نشی کولی خاندان نشی کولی اوغی معشوم توی من ابو کا پلار رے سوکتے او اغا معشوم بیاوی پلار میں پلان کے رے معشوم تا سپتا لگی چه پلان کے پلار رے دارا دا بل کرامت یو معشوم کے لویم شنا آگا تا پلار پتا نہ لگی تر سوچے مور یا بل چاوتا نیوی چه استا پلار دے نو یو کرامت دا چه معشوم خبرے کئی دویم دا چه معشوم پلار خیدالوے کرامت تے دمر دلوے درجے بزرگ لیکن دا مور خبر نمانی دا مور خیره دا غط حق خدای پاک قبلی دا دوارو جهانو سردار مبارک فرمائی نو دا مور و دا پلار بڑیر لوی حاس کے قدر بے کے ولی بے قدر کے رونو سمر خواری دا سر کڑی دا سوایا قرآن کے اللہ فرمائی مور پا گیڑا سو نمودا گرزولی تبا یو خپل معشوم بچے پشاو گردے سو نمودا پا گیڑا گرزولی بیا دا معشوم اگا پیدایش سمر لوی تکلیفی بیا معشوم لے اگا پیو اگا خوراک ورکول سونا گران کار دی بیا دا معشوم اگا صفی و پاکوال سونا گران کار دی دا شپی با دا نیم شپی معشوم را پاسی جلا بجوڑا کی مور بو سروی خش دیتاو کو رکنا ستانا پیداری سونا دی پیلا خپکے گی دا غرنگی تم دا چازوی تابا نیم نا مور و پلار وستلی شوی دکر دا مور بیا سمر رحمی دا پلار پا نسبت اکثر چې مور او پلار دواړه ویښ شي نو پلار یې ښځې ته کنځل شروع کړي مور ته ولا کنځل شروع کړي ماشوم نه قلاره هغې غریب په قص خو نه دي جوړولی خو چې سینګتې د خوبه ویسته هم د خوبه ویسته کړ پلار څونه غوبل جوړ کړي ماشوم دې په جلا کو دی جړو مونږ پې د خوبه وباسې دې نه قلاره غصه شي ورته څپېړه دویم وایي نو دا د مور غلطي ده د ښځې غلطي شوه دې د خوبه ویسته هغې هم د خوبه وویسته اغا با مور را پاسی پا نیم شپک اغا معشوم متیازو لبوزی وی وینزی جامع و تواچی رانجه مانجه و خوشبوئی پی پوری کی او بیا و سرخان دی خوشحالی کی خوب تخپلیری دا پلار دا معشوم دا بولو نفرتی پلار دا معشوم او دسماتی لگوتی نوڑی او مور والا اغا او دسماتی پا دیخپلو لاسونو باندی وینزی دمر خیال او دمر گزارکی دا مور دی بچی سرم بیا چې کله د پایو نه پرې کوي هغه څومره تکلیفي په مور بیا چې دی معشوم دی مور سره څونه غم او څونه فکر دی پلار سره دونه فکر نه لکه څومره فکر یې چې مور سره ټیک د پلار هم لګیا د خدمت کوي دا حرام او حلال چې راجمع کوي دا څوک راجمع کوي دا پلار راجمع کوي منډې سر د شپې منډه او د ورځې منډه کله یو خوا کله بل خوا پلار د بار خدمت کوي او مور ولا د کور خدمت کوي د بچي لپاره دا دیو جن رب العالمین دا مور او پلار حق با بچی باندې خواو دی دا دا مور او پلار حق دی چی پورا کهوی